السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه. ملګرو، نن د شپږویشتمې ویډیو سره حاضر یم. د لیوني سپي خوړلی شوي علاج، یعنی څوک چې لیوني سپي چیچلی وي هغه دپاره قرآني علاج دی. څوک چې لیوني سپي خوړلی وي او د هغه د لیونتوب خطره وي، نو دا آیات د روټۍ په 40 ټوکړو باندې ولیکي او روزانه دې پرې یوه ټوکړه خوري. انشاءالله تعالی هیڅ خطره به ورته نه وي. هغه آیات شریف دا دی: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورة الطارق 15 آیات نه تر 19 آیات پورې په 13مه سپاره کې دی.